سلامونه وخت مو په خیر زموږ دی ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. بنګلادیش سره د لوبې او افغان لوبډلې په اړه د راشد خان څرګندونې نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ټاکل شوی د آسیا جام په دریمه لوبه کې د افغانستان او بنګلادیش ملي لوبډله نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغاړي کې یو د بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د دغه لوبې په اړه د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی راشد خان وایي چې ګټونکې لوبډله به هغه وي چې فشار کنټرول او پر برلاسه شي. راشد وایي موږ لوبډله د پخوا په پرتله را ډېر ځوان لوبغاړي لرو. ډېر لوبغاړي 20 اوریز فارمټ خوښوي. موږ په شارجه کې ډېر وخت پسې لوبه کوو خو په عین حال کې زموږ کرکټ او لوبه هماغسې د پخوا په څیر ده. بنګلادیش سره 4 کاله مخکې لوبېدلي وو. موږ په خپلو قوانینو او قواعدو پوهیږو چې څه ډول ولوبېږو خو هره لوبډله چې فشار کنټرول کړي کامیابه به وي. د یوې لوبډلې په توګه په پوره تیارۍ او په ښو مغزو او د ذهن میدان ته کوزیږي. راشد زیاتوي موږ په فیوچر تور پروګرام کې د اوږد فارمټ ډېرې لوبې نه لرو او نه دا د لوبغاړو په لاس کې ده. موږ غواړو ډېر نړیوال کرکټ وکړو. په دې سره د ځوانانو په مهارت کې ښه والی راځي. له کله نه مو چې په نړیوالو تجارتي لیګونو کې لوبې شروع کړي پام وړ تجربو مو ترلاسه کړي او دغه تجربه له ځوانانو سره شریکوو. خو ملي لوبه له تجارتي لوبه ضروره ده. د نړیوالو لوبو په مهال باید تل حاضره اوسو. د راشد په خبره بنګلادیش لوبډله ته قوي لوبډله په څیر ګورو چې د شکیب په رقم لوبغاړي لري. د هغه په باور هله لوبې ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. هغه که له هانګ سره وي یا هند سره وي. که چیرې یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.